امیر خان متکي وایي د مخکینی رژیم سرتیرو او په هغه کچې اردو ته اړتیا نشته. قدرمن لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي وایي افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري او د مخکینی رژیم د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته به په خپل لیک کې ځای ورنه کړي. ښاغلي متکي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي دي. هغه ویلي کوم پوځ چې بهرنۍ مداخلې جوړې کړي وو په دومره ډیر شمیر ورته نوره اړتیا نشته. د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په اسلام آباد کې د پالیسۍ یو سازمان دی چې د پاکستان د حکومت لخوا چلول کیږي. سره له دې چې طالبان مخکې ویلي وو د افغانستان د مخکینی رژیم امنیتي او دفاعي ځواکونه به په نوي پوځ کې شامل کړي، خو ښاغلي متکي وویل هیواد یې وړوکی پوځ ته اړتیا لري او د هغه په قول د داسې کسانو نه باید جوړ وي چې وفادار او هیواد پالنې ته ژمنتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه په خپلو خبرو کې په نړیوالې ټولنې تور ولګاوه چې د بشري حقونو او د ټول شموله ادارې د جوړېدو موضوع د سیاسي مقاصد لپاره کاروي. هغه وویل پرون چې مخالفین یعنې طالبان وژل کېدل سرغړونه نه وه خو نن بیا سرغړونه ده. ښاغلي متکي نړیوال ټولنې ته خبرداری ورکړی چې په تیرو 20 کلونو کې په دې پوه نه شول چې د فشار تاکتیک په طالبانو کار نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدارنګه ادعا وکړل چې اوسنۍ کابینه چې ټول شموله ده او د افغانستان د مختلفو پرګنو غړي پکې برخه لري، خو وایي چې نړیوال ټولنه کوښښ کوي طالبان مجبور کړي چې سیاسي مخالفینو ته په کابینه کې ځای ورکړي. متکي وویل چې دا په بل ځای کې معمول نه دی. هغه زیاته کړه موږ په هیڅ وخت د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن څخه نه دی غوښتي چې مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته خپلې کابینې کې ځای ورکړي. همدا راز ژورنالستان طاهر خان چې د کلونو را په دې خوا د طالبان په هکله لیکنې کوي او راپورونه پرې برابروي وایي چې طالبان تر اوسه په کابینه کې هیڅ داسې چاته ځای نه دی ورکړی چې د هغوی متحد نه وي. هغه وایي نوي په سلو کې کسان چې ټاکل شوي د طالبانو فعال غړي دي یا یې قوماندانان او یا یې جګړه ماران دي. 10 په سلو کې بیا هغوی دي چې په ټولنیزو شبکو کې یا نورو ځایونو کې د هغوی ملاتړ دي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.